د بغلان ولایت ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې دوی د موسمي ناروغیو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. د دوی په خبره تر دې دمه په یاد ولایتي روغتون کې د کولرا یا کومې بلې موسمي ناروغۍ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو دوی ورته ځکه ځان چمتو کړی چې تر دې وړاندې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د کولرا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې وي. تر دې دمه پورې خو داسې واقعیت چې هغه یا د ناسناستې واقعیت تر اوسه پورې نشته، خو بیا هم موږ پوره کامل آمادګي لرو. په زنانو لپاره هم جدا بخش جوړ کړی ده او د مردانو لپاره هم جدا بخش جوړ کړی ده. چپرکټونه هم آماده کړي، ورته دوا په کافي اندازه باندې لرو، سیرومونه زیات دي، پرسونل سته، انشاءالله هیڅ مشکل نه لرو په دې رابطه باندې. د بغلان ولایتي روغتون ته له ناروغانو سره راغلي پیوازان وایي چې دوی له ډاکټرانو خوښ دي چې پر ناروغانو یې جدي پاملرنه کوي، خو زیاتوي چې د پیوازانو لپاره په یاد روغتون کې هیڅ د ناستې مناسب ځای نشته چې په دې ګرمه هوا کې یې له ستونزو سره مخ کړي دي. کوم پیوازان چې دلته بیرون کینی داسې یو د امن ځای نشته چې داخل داسې یو د امن ځای کې اساس کینی او یو مقصد یو پاکه مکه یو شی چې خراب دي عین غلطه تشنابونه دي د ماجد داسې یو د اوداسه ځای نشته چې خلک یو استنجا وکړي هلته مانځه ته لاړ شي، نه یو کوزه شته، نه یو د هغه ځای شته د تشناب د استنجا ځای شته، نه یو د کېناستو ځای شته. بیګایي لپاره چې خلک دغه مسلمانان دلته پراته دي په وچ سیمټ باندې یو ځای نشته چې یو ځای سم اساس کینی او هغه یې وشي، یو امکانات یې وشي. ډاکټران په خپل وخت راځي، موږ هم چې په 8 بجو راځو په هغه وخت دوی هم خپل حاضرۍ لاسلیک کوي، چې بیرته هم ځي په خپل وخت حاضري لاسلیک کوي. زموږ ناروغانو ته ډېره ښه پاملرنه لري، کور دی آباد وي، هر ناروغ چې راوړل کیږي ځنډ نه پرې کوي، په خپل وخت یې درملنه کیږي. د بغلان ولایتي روغتون مسؤلین او ډاکټران هم وایي چې د یاد ولایت نفوس ته په کتو باید ولایتي روغتون ته ارتقا ورکړل شي. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر مراج الدین مراج وایي چې د بستر خونو د کموالي په خاطر دوی په یو کټ کې له 2 نه تر 3 پورې ماشومان بستر کړي او په یادو ناروغانو کې تر ډیره سوی تغذیه ماشومان شامل دي. ډیری هغه پیښې چې د هاضمې سیستم اړوند کیږي لکه اسهالات او استفراغات دغه موږ تر درملنې لاندې نیسو او بستري کوو یې. د دې ترڅنګ له بده مرغه فقر، ناپوهي او دې ته ورته نور مسایل د دې لامل کیږي چې کورنۍ خپلو ماشومانو ته پاملرنه نه کوي او د سوی تغذیې پیښې ورسره ډیریږي. د بیلګې په توګه تیر کال یا هم 8 میاشتې وړاندې به موږ د میاشتې 10 دغه ډول ناروغان بستري کول، خو اوس په میاشت کې دغه شمیره 80 ته رسیږي. د بغلان ولایتي روغتون مسؤل ډاکټر شاولي احمدزی هم وایي چې 119 بستریز روغتون د بغلان لپاره بسنه نه کوي. نوموړی وایي فعلا موږ 119 بستریز روغتون لرو، په داسې حال کې چې موږ تقریبا تر 120 تر 180 میاشتنی راپور چې ورکوو موږ دومره مریضان لرو، یعنې هغه اشتغال د بستر د مریضانو د 120 نه تر 180 پورې رسیږي چې موږ دغه نگراني وار سره د خپلو مشرانو سره شریکه کړې ده او بیا هم شریکو چې دغه رقم یو مشکل شته. دا مشکل نه تنها په اوس وخت کې ده بلکې دا په شپږو یا 10 کلو کې دا مشکل و. متاسفانه مخکې مقاماتو دې لپاره توجه نه وکړي او تر اوسه پورې روغتون د 119 بستریز روغتون په نامه پاتې شوی. د بغلان ولایت ولایتي روغتون مسؤلین، ډاکټران او ناروغ لرونکي په داسې حال کې د ولایتي روغتون د ارتقا خبره کوي چې اوسنی 119 بستریز ولایتي روغتون د بغلان د خلکو لپاره ډیر کوچنی دی او د پیوازانو لپاره هم اسانتیاوې نه لري. عزت الله احمدزی، CMG بغلان.